ستړی له دې څخه چې کتابونه شروع کړي خو سر ته یې نسې رسولی. که ته غواړې چې مطالعه خپل د ژوند یو عادت وګرځوې نو دا ویډیو د لاسه مه ورکوه. په دې ویډیو کې به تا ته دا معلومه سي چې څنګه په دوامداره ډول مطالعه وکړې، څنګه خپل تمرکز زیات کړې تر څو د کتاب ویلو څخه خوند واخلې. اوس راځو دې ته چې څنګه ښه مطالعه کولی سو. اول باید ستا هدف معلوم وي چې ولې مطالعه کوې. د امتحان دپاره مطالعه کوې، د یو شرعي مسئلې دپاره مطالعه کوې. د هدف په ټاکلو سره ستا تمرکز زیاتیږي او کم معلومات چې ته مطالعه کوې د ډیر وخت دپاره ستا په ذهن کې قرار نیسي. نو مهمه دا ده چې باید ستا هدف معلوم وي. دویم د مطالعې دپاره وخت معلومول. مثلا د ورځې وخت ورته وټاکئ چې زه به د سهار د خوا 2 ساعته مطالعه کوم یا به د ماښام د خوا 2 ساعته مطالعه کوم. د دې ګټه دا ده چې ستا مطالعه به دا جاري وي، په دوامداره ډول به روانه وي. نو مهمه دا ده چې تاسې د مطالعې دپاره یو وخت وټاکئ. دریم د مطالعې مهم معلومات لیکل. کم شان چې مهم دي ستا دپاره مفید دي، کله چې د مطالعه خلاصه کړه نو باید هغه معلومات د ځان سره نوٹ کړي. دا به ستا په ذهن کې د ډیر وخت دپاره پاته وي. څلورم باید داسې یو ځای مطالعه وکړي چې هلته شورماشور نه وي، غلماغل نه وي، تر څو ستا ذهن پوره تمرکز وکړي. نو دغه 4 لارښوونو باندې عمل وکړه نو بیا به د مطالعې په خوند باندې پوه سې. السلام علیکم.